غزني کې شاوخوا 15 تنه د مختلفو جرمونو په تور ونیول شول. د غزني امنیه قمندانۍ امنیتي مسؤلین وایي یاد کسان یې په تیرو 2 میاشتو کې د جنایي جرمونو، غلاو او امنیتي ځواکونو له نوم څخه په استفادې نیولي دي. دوی همدارنګه له خلکو غواړي د تل په څیر له امنیتي ځواکونو سره همکار ووسي. د غزني امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو 2 میاشتو کې 80 الی 15 نفره په مختلفو جرایمو باندې نیولي او اکثریت یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په دې کې مختلف جرایم ترسره شوي دي. په دې کې غلاوې شته او په دې کې د مجاهد له نامه څخه استفاده شته. په دې کې د مسلمانانو او د غزني ښاریانو د ټګۍ داسې پروګرامونه چې هغوی یا جعلي اسناد چاته ورکول یا پاسپورټونه جوړول یا جعلي صرافۍ دلته خلاصې کړي وي. مختلفو جرایمو مجرمان دلته وجود لري. ورته مهال د غزني ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له فعالیتونو خوښ دي او له مسئولینو د لا ډیرې پاملرنې غوښتنه کوي. ما از نیروهای امنیتی خود خوش هستیم. انشاءالله همشان در خدمت مردم هستند و از امنیتی خوب است. انشاءالله خب باز ما از مسئولین بالا دیگه تقاضامند هستیم که بیشتر کوشش کنند از این بهتر شوه. خوب است. د موږ د دې نه غوښتنه دغه ده د ټولو نه چې د دغه څه جدي توګه باندې دوی چلند وکړو او چې نور خلک جرأت دې ونه شي کړلی چې سبا دې کار ته لاس واچوي او نور خلک په دې کار باندې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي په روان کال کې غزني د افغانستان یو له ډېر امنیت څخه برخمن ولایت پیژندل شوی.